السلام علیکم ورحمت الله. دوستانو، ستاسو ورور احسان الله سراج د یوې بلې ویډیو سره راغلی یم. ملګرو، په دې ویډیو کې یو زبردست کیبورډ درته معرفي کوم چې ډېره ښایسته لیکنه کوي او زیات خصوصیات لري. نو راځو ملګرو دغه کیبورډ درته معرفي کوم. دوستانو، دغه کیبورډ دی دا چې کله ته زموږ د یوټیوب ادرس څخه یا ټلګرام ادرس څخه یا هم د واتساپ څخه د ګروپ څخه ډاونلوډ کړئ، نو بیا به تاسو په دې باندې کلیک وکړئ. ملګرو، کله چې مو کلیک باندې وکړئ، دغه زموږ ادرسونه تاسو ته راوړي، څه لیکنه چې موږ کړې ده. نو که تاسو غواړئ زموږ سره په یوټیوب کې ملګري شئ، نو چې کله تاسو پر دغه باندې کلیک وکړئ چې دا زموږ د یوټیوب چینل ته بیایي. او که غواړئ په ټلګرام کې زموږ اپلیکیشنونه ترلاسه کړئ، نو دغه تعقیب باندې وایي، خو زه دغه نه غواړم چې هلته ولاړ شم، نو بیا دغه تاسو باندې وس. ملګرو، دغه صفحه چې تاسو ته راخلاصه کړه، په دې کې زیات په زیاتو برخو باندې کار شوی دی او د هره برخه ځان ته نوم لري. نو زه راځم دغه فعالول دې ځای ته چې تاسو کله رالاست، کیبورډ پای ته به راسئ، دغه کیبورډ به پیدا کړئ، دا به اون کړئ، دا پښتو کیبورډ ګوره دا اون شو. د دې ځای څخه بیرته راوځئ، په تنظیماتو کې فعالول دې ځای ته به راسئ، دلته به دغه پښتو کیبورډ ورته انتخاب کړئ. بیا په ترتیباتو باندې خبرې کوو. ترتیباتو چې تاسو کله رالاست، په دې کې د ټوله کیبورډ تنظیمات په دې ځای کې پراته دي. هغه ترتیبات یا تنظیمات په دغه ځای کې شته چې زیات شیان پکې شته، ژبه، ترتیب، اشاره، داسې نور څه په دې ځای کې تاسو پیدا کولی شئ. نو زه ویډیو نه غواړم چې غټه شي، کنې پوره ویډیو به مې درته کړې وای. نو راځو بیرته دغه رنګ ته. دا رنګونه په دې کې تقریبا نه رقمه رنګونه ما ځای پر ځای کړي دي چې هر رنګ یې ځان ته جلا خوند لري. نو زه راځم د اول ورته انتخابوم. کله چې ما اول ورته انتخاب کړئ، بیا دغه لنډیزونه په دې ځای کې هم زیات کار شوی دی. او په دې ځای کې د کیبورډ ژبه، د کیبورډ ژبه ملګرو زه تاسو ته دوه شیان ښیم. یو دغه پښتو، دغه انګلیش. دا انګلیش په دې اول سر کې دغه انګلیش دی، او بلته دغه ټاکل انګلیش. دغه چې دی دا د انګلیش دی، دا یوازې د انګریزي دپاره، یعنې د مثلا انګلیش دپاره، او دغه چې دی د پښتو دپاره، پښتو او انګلیش. دا به تاسو چې کله دغه اون کړئ، نو پښتو خپله ورسره راځي. او که چیرې دغه باید تاسو حتما ورسره اون کړئ. دغه ټاکل انګلیش دغه موږ د پښتو سره یو ځای استعمالوو. نو کله چې مو دغه اون کړئ دغه رقم، بیا به د دې ځای څخه راووځئ. بیا دغه ځای کې تاسو زموږ ادرسونو سره یو ځای کېدلی شئ. ملګرو، تاسو کتلی شئ، او بل دلته یې د ملګرو سره شریکولی شئ په دې ترتیب باندې. نو دغه ټوله تنظیماتو. اوس راځو دغه رنګونه یې ورته اړوو. زه راځم د اول ورته انتخابوم، بیا واتساپ ته راځم. په واتساپ کې ګوره د دې رنګ دغه رقم شو. بیرته به تاسو راسئ، دویم رنګ به ورته انتخاب کړئ، ګوره رنګ یې دا رقم شو. دریم په دا طریقه باندې. څلورم ورته انتخابوم، دا طریقه باندې. راځم پنځم ورته انتخابوم. ملګرو، پنځم چې مو کله ورته انتخاب کړي، نو په دا طریقه باندې ګوره. اووهم ورته انتخابوم په دې طریقه باندې ټول. نو اوس چې تاسو پښتو ته کله رالاست، دغه لام چې تاسو وینئ، دا چې تاسو کله لاس یې ونیسئ، نو دلته ټولې هغه جملې شته. دوستانو، دغه رقم تاسو کتلی شئ، یعنې هر څه په دې کې شته. نو دغه رقم دلته هم تاسو ډېر څه لاسته راوړلی شئ. یو ډېر زبردست اپلیکیشن دی. او بله خبره دا ملګرو، دلته چې تاسو لیکنه ولیکوه، په دې ځای کې تاسو ملګرو انتخابولی شئ، په دې باندې کاپي کولی شئ ملګرو. او کله چې مو کاپي کړه، ورته ګوره په دې باندې بیرته پیسټولی شئ. او دغه یې حافظه ده ملګرو، چې دا تاسو کله ونیسئ، دا به ټوله اون کړي نه، دغسې ګوره دلته ټوله لیکنې کاپي کېږي. نو یو ډېر زبردسته کیبورډ و. تر بلې ویډیو پورې د خدای په امان.